سودا راخلو د کور لپاره ځینې شیان میان نو ډېر کم رقم شیان دلته پیدا کېږي. سلام علیکم. هغه دی قسم قسم لوبیاوې دي او ډېر کم رقم شیان مکروني دي او اوړه دي او غوړي دي قسم قسم شیان دي. زموږ چې په کار شنې چای برا او پلمیټ. برا راکه برا یو 2 منه برا کې صحیح ده و یو چاریا هغه را جاده ده حضرتجي بابا دی جلا جلا تللی دي صحیح ده. دلته موږ په دې دوکانونو کې اکثره وخت چې د کور لپاره سودا کوو دلته راځو قسم قسم شیان دي ووینم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم له کور راووتمه ځمه مخ د بازار خواته. نو له دې بعده مې اراده ده چې لایف سټایل یا د زما د ژوند طرز و طریقې ولاګونه د سره شریک کړم چې د ورځې په جریان کې زه څه کوم، چیرې ځمه، ماشومانو سره کله راوځم کله کور. نو په عمومي اصطلاح لایف سټایل ولاګونه به د سره شروع کوم. نو اوس روان یم بازار ته. راځئ نو چې بازار ته ځو څه کوو. بلاګ را سره تعقیب کړئ. زه د بازار خواته د خیره نو د کور لپاره یو څه سودا مودام رانیسو وبه ګرځېږو په ښار کې ځینې ځینې ځایونه چې موږ ځو هغو ځایونو ته به مو وګرځوم د خیر سره. د دې بعده مې اراده ده چې ځکه ډېرو خلکو لیدونکو غوښتنه کړې وه چې لایف سټایل بلاګونه شروع کړم. کوشش به کومه که روزانه نه وي یوه نه بله ورځ داسې شاوخوا چې په وس مې کېږي نو لایف سټایل بلاګونه مې درته کومه چې د ورځې په جریان کې زه څه کوم. نو تاسو مو تعقیبوئ له خیره سره. که په چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ، خپل نظر مو په کمنټ کې راته لیکئ نو چې موږ هغه ستاسو نظر مطابق ویډیوګانې درته جوړوو. بس دا دی تقریبا بس مو پوراهي ته رارسېدلی یم. دا یې نوم مې درسره ووتم. اول دلته یو ځای ورجو له خیره ګیس په کور کې خلاصوی دی. اوس خو نو ژمی دی به هره ورځ دغه د ګیس جنجال شي. ګیس نشته ګیس په اوله وار یې ورواچوو سلنډرانو ته یا ګیس ډبو ته. بیا یو څه نوره سودا په بازار کې لرو هغه به راواخلو ستاسو سره یو ځای البته. ګاز ایجنسۍ څخه ګیس موږ اکثره وخت راوړو. قیمت به یې وګورو چې په څو دی ګیس په څو سوی بازار کې ګیس ډکېږي وینې. شرکت دی د ګیس په دورایي کې. بس ژمی دی بالا د ګیس ضرورت زیات پیښیږي ځکه موږ خو بخاري هم د ګیس لګوو او که ته خو دا شیان خو مو ټوله پر ګیس. دا دې وکړي چې سږ کال په ژمي کې ګیس ګران وي. ګیس ډبې مو
ورته کښېښولې په نوبت کې ګراکان ډېر دي اوس ورته انتظارېږو وخت ډېر نیسي موږ به تر هغو د بازار کار را خلاص کړو بېرته به ورته راسو بیا ډبې به زنده واخلو اشاره سره ده یا هم ښه دی ورسره دونه خلک تعقیبوي پخوا ډېر خلکو نه تعقیبوله کندهار شاهي د واده سالون دی دا تر اوسه پورې بس په کندهار کې لمر ګرم دی که څه ژمی دی خو لمر ډېر تیز وي داسې چمکوي لکه هغه په دوبي چې سړی ورته د ټینګې نه وي بارانونه هم یو دانه و دوه وسوله نه پوهېږم اوس پرې هوا خوندوره ده یخ نشته زیات دا د ملک محمد امیر ته راورسېدو نو بس حضرتجي بابا ته راورسېدو دې دوکان اوس سودا راخلو سودا راخلو د کور لپاره ځینې شیان میان نو ډېر کم رقم شیان دلته پیدا کېږي سلام علیکم څنګه یې طبیعت ښه دی په خیر یې څو سوي دي شیان به څو سوي دي هغه دي قسم قسم لوبیاوې دي او ډېر کم رقم شیان مکروني دي او اوړه دي او غوړي دي قسم شیان دي زموږ چی په کار شنې چای برا او پلمیټ برا راکه برا یو دوه منه به راکړي صحیح ده و دوه منه راکړه چاریاک به څو سوی د شنې چای 300 یو چاریاک هغه راکړه جاګه ده حضرتجي بابا دی ورته وګورئ شیخونه وینې ډېرې کارېږي جلا جلا تللي دي صحیح دی پلمیټ څه رقم پلمیټ اخلي هغه هم دي کم ماډل دغه به راواخو صحیح ده دغه ماډله هغه صحیح دی هغه بیا څنګه دي رنګه هغه راکړه دا په څو د چاریاک هغه چاریاک په څو د پلمیټ که دوه چاریاک هغه راکړه شامپو څه رقم لري دا د لوښ چې د پرېولي یا وطني نشته لږ نشته دا څو لیټره ده هغه څو لیټره دا په څو ده هغه په څو دا هغه به راکړي هغه وایي اخري کې نرۍ شي بیخي هغه راکړه بس خلاص بس صحیح شو دغه حساب وکړه چې څو شوي هو دغه مې راواخیست دا موتني ده نو دلته موږ په دې دوکانونو کې اکثره وخت چې د کور لپاره سودا کوو دلته راځو قسم قسم شیان دي اوس دلته ووینم پلمیټ هم پکار و بوره هم پکار و یوسف باچا ونې شامپو نیمن پلمیټ یو چاریاک چای 1210 1210
د خدای په امان نو ډېره مننه هغه سودا مو راواخیستله دا هوښیار مو درباندې ولیدی موږ روزمره چیرې سودا کوو ټول شیان مو درباندې ولیدل نور نو دا جاده د عمومي وګورو یعنې ټول خلک چې دا سوداوې کوي هغه دلته راځي دا سامانونه مو راواخیستله چای ده و بوره ده و پلمیټ دی و لوښو د پرېمینځلو شامپو ده و د کور ضرورتونه دي دا نسبتاً پخوا ته شیان ګران شوي دي تقریبا 2 منه مو بوره راواخیستله او یو چاریاک چای وې او 2 چاریاکه پلمیټ ول او د لوښو د پرېولو شامپو تقریبا 1400 څه کم 1400 افغانۍ شو څنګه وکړو نو اوس ګرانې که ارزانې باسوکي کوریزي ګرانې که ارزانه وي نو کور مصارف غواړي که یې وي نو شنه ټایر یې وینې دا نو سټایل والا دي نو تېره واغو دا نو شوداره خلک یې باسوکي باسوکي جارو د ټایر یې مور کړی دی وینې شاته دغه دا د دې په اصطلاح د ښه شوکي باسو د شوکي باسو دی وینې ټایرونه هم په وینو دي بیخي یو مخکې سره ریسټبي چې مو کړې وې دلته پسې راغلم نوبت چې مو تېر شوی وې نو اوس یې راوړلې کیلو ګیس 2 افغانۍ دي تقریبا دغه 2 په ژمي کې پاته سیم خو صحیح ده او که ګران سي نو بیا کار خرابېږي در ومېښول دا ځینې کشانو قیامتونه من بره په 280 چاریاک د چایو په 380 او کیلو ګیس په 2 نو خدای دې وکړي چې پوهېدلي یاست نو بس دا اوس زموږ د نن ورځې هغه روټین چې در باندې ومیلیدی په چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نو تر راتلونکي ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله